ډېر په سختۍ ځي، مرګ ته غاړه ږدي، خو دغه خپل وطن پرېږدي او هلته ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، د یو ځل بیا هدیره ده او وخت ماښام د 5 وخته یو ځای کېږي. دا څلې د ده تقریبا د نن 4مه 5مه ورځ ده. دا د چا څلې دی؟ دا د جمشید. د جمشید اواز مونږ څه وخت مخکې اوچت کړو. زمونږ نور ملګرو پکې هم منډې تړلې والې وې، چارېښه کور آباد. چا د چا اواز واورېده، چا د چا اواز واورېده. او ما د ده د مورکۍ سره انټرویو کړې وه، په دې سکرین چلی. 18 کاله مې دی د کومتونو کو په سړو ټوکړو مې لوی کړی، نو خدای دې ورځې دپاره مې لوی کړی و. ما له الله واستو بیا چې نن به دې مړندېږم. نو دغې مورکۍ موږ ته ډېر په چغو چغو ژړلي وو چې جمشید په ترکي کې هلته مړ شوی دی او اوس خاصې مړ دی، نور یې څه نه غواړم، صرف د هغه چې کومه هغه باډي د هغه غواړم، او چې زما زړه ته صرف دومره تسلي وي چې یاره د هغه څلی شته او زه ولې سهار غرمه ماښام ځمه هغه ته دعا کوم. نو دغه دی الحمدلله د دې اواز ورسېده، جمشید پاکستان ته راورسېد او نن هغه د دې تورو خاورو لاندې پروت دی. نو زه مرګ یې خاص نصیب و، هغه وشو چې هر څنګه و، که په دې خپله خاوره او که په پردیس کې و هغه وشو. خو د مور هغه اخرنی ارمان چې کوم و چې یاره زما د جمشید ما سره زمونږ په هدیره کې څلی وي او زه وله ځم راځم، هغه الله پاک پوره کړم. ډېر ښه خلکو پکې منډه تړلو واله. زه مور له ورغلم خو مور یې مریضه ده او دوی وایي چې یاره چېرته هسپتال ته تلې ده. نو زما ورسره خبرې ونه شوې، کنې ما د هغې خبرې تاسو سره شریکولې. اوس وخت چې کوم دی نو ماښامې دی، تیاره راکوزه ده، زمونږ ټول ټیم هم راغلی دی او مونږ دغه کوشش کوو چې یاره د جمشید د مور تاسو سره خبرې شریکې کړو. خو قدرمنو، دا هغه څلی دی، دا هغه ځوان دی، دا هغه زلمی دی، دا هغه ننګیالی دی چې هغه زه چې هغه د دې سرسبزې علاقې نه د دې نه لاړ، چرته لاړ؟ ترکي ته لاړ، او ترکي ته د څه دپاره لاړ؟ یورپ ته لاړ. زمونږ همیشه ډېر ځوانان دغه خواهش لري چې هغې دې دا خپله خاوره پرېږدي او بیروني ممالکو ته دې لاړ شي، که په هغې کې ترکي ده، که په هغې کې نور ملکونه دي. ډېر په سختۍ ځي، مرګ ته غاړه ږدي، خو دغه خپل وطن پرېږدي او هلته ځي. نو قدرمنو، زه به خاص طور باندې ځوانانو ته دغه خواست وکړم، دغه مینت به ورته وکړم، دغه زاري به ورته وکړم چې خیر دی په دې خپل ملک کې لږې ګټې کمې ګټې، خو د خپل مور پلار سره اوسئ، د خپل وروڼو خویندو سره اوسئ، په خپل چم ګاونډ کې اوسئ، د خپلې خاورې سره مینه وکړئ، خپلې خاورې سره مینه پیدا کړئ. ګوره دا مرګ، د دې غریب مرګ هلته لیکلی او د دې خاورې نه لاړ او نن دغه دی ده به داسې سوچ نو کړی دی، جمشید به کله هم داسې نو ویلی چې په دې سړک به زه بیا واپس نه راځم، او که واپس راځم نو سترګې به مې پټې وي، 4 کسانو به ما له اوږه راکړي. دا به ده کله هم سوچ نو کړی. زه یم دی چې کله وته نو د ده د مورکۍ به ډېر ژړلي، د ده د مورکۍ به دا نه ویلې چې زما دا زوی به بیا نه راځي، او که راځي نو هغه به داسې د تورو خاورو لاندې پروت وي. نو چا چې زما د اواز واورېده، زما د پیغام یې واورېده، دغه به بیا هم خواست کوم کوم چې زما مسافر وروڼه خویندې زما د اواز اوري. تاسو ډېر زیات تپوسونه کړو چې یاره د جمشید څو شو. نو د جمشید کهاني چې کومه وه هغه سر ته ورسېده، خو ډېر په درد کې سر ته ورسېده، ډېر په غم کې سر ته ورسېده. اوس تر قیامته پورې به دې دلته پروت وي، د ده دوباره راتګ نشته. بس د ده چې څومره ژوند هغه خلاص شو، په دغې لږ عمر کې دې د دې خاورې نه لاړ او نن د دې پاکې خاورې لاندې پروت دی او په ریښتونکي ځای کې پروت دی.
مونږ او تاسو چې په کومه دنیا کې اوسیږو دروغ دی، فریب دی، دوکه ده، مکاري ده، منافقت دی، او د دې دا ژوند دغه حقیقت ژوند دی. نو د دې د دې کلي خلک هم ولاړ دي، مونږ به هم دې ته به دعا وکړو، دعا به وکړو چې الله پاک د دې بخشش وکړي او الله پاک د دې ګناهونه معاف کړي. الله پاک د دې خاندان له، الله پاک د دې مورکۍ له، الله پاک د دې رونه خویندو له، الله پاک د دې چمګاون له دې له صبر ورکړي. او الله پاک زما هر یو ځوان، هر یو پښتون، هر یو مسلمان ته داسې ځوان مرګی نه وساتي، او الله پاک ته یو مور لم داسې درد نه ورکوي کم درد چې د جمشید مور ته میلاو شو. د دغه دعا سره د الله په امان.